پولیسوخته د دنیا پای د وکلن تدریجي مرګ کیسه د ناول نهمه برخه. ټول له خپل ځای څخه پاڅېدل. زه هم پورته شوم. ورته ومې ویل لالی صاحب ما ته هم اجازه راکړه چې لاړ شم، سبا بیا بیرته راځم. ناڅاپه لالي وویل څه کوې چې ځې نادري صاحب، نن شپه خو میلمه یې، او بل دا چې ما هېڅکله هم هارون له چا سره یوازې نه دی پریښی. ته لومړی کس یې چې هارون له تا سره پرېږدم. موږ د برېښنا په څېر ځو او بیرته راځو. هارون زما لاس ټینګ کړ او ویې ویل نادري صاحب هیله کوم مزه ته له ما سره پاتې شه. ورته ومې ویل سمه ده. لالی او نور هلکان لاړل. زه او هارون په خیمه کې یوازې پاتې شو. لالي په دې کار سره غوښتل چې ما نور هم لیواله کړي. 2-3 ساعته به یې زه له هارون سره یوازې پرېښودم، څو په یو ډول سره زه له هارون سره جنسي اړیکې پیدا کړم او له هارون سره د لیوالتیا له امله د ده تر څنګ پاتې شم. هغوی لاړل او په ټوله خیمه باندې چوپتیا خوره وه. د ګیس د روښنایي سیوری هغه یوه اړخ د هارون ناست و. شنې سترګې، ښکلي تور باڼه یې درلودل او له رنګه ډېر سپین و. کله کله به داسې فکر را سره پیدا کېده چې دا هلک دومره ښکلی دی، الله تعالی ولې نارینه پیدا کړی، ولې د نجلۍ جسم نه ورکوو. د چونګښو غږونه ټوله سیمه نیولې وه. هارون هم چوپتیا ماته کړه او ویې ویل کله چې بیان وې دا فکر دې کوم وخت کړی و چې د به په نشهیي توکو روږدی شې؟ ورته ومې ویل نه. وروسته مې ترې وپوښتل ستا کور چیرته دی، ولې خپل کور ته نه ځې؟ ویې ویل ما د تل لپاره خپل کور پریښی دی. زموږ کور په غزني کې و، له کور څخه وتښتېدم. د غزني ښار کې د لالي سره مخامخ شوم او وروسته کابل ته راغلم. اوس له بل هر چا څخه لالی ما ښه ساتي، هر څه راته اخلي او ډېر ښه هلک دی. نادري صاحب راځه چې دا خیمه سمه درته وښیم. د خیمې په لورې لاړم. یوه پرده یې درلوده، هغه مې پورته کړه. ګورم چې د خوب 2 نفري تخت چې پلاستیکي بورۍ له شګو ډکې شوي دي جوړ شوی و. ویې ویل چې زه او لالی د شپې له خوا په دغه ځای کې بیده کېږو. پیسې لرو، ټوپک لرو، تومانچه لرو. تر اوسه پورې دې زموږ په څېر داسې لوی او غیرتي روږدي لیدلي دي؟ ومې ویل نه. پوښتنه مې ورڅخه وکړه ته هم روږدی یې؟ ویې ویل هو. لالی پوډر وهي او زه شیشه وهم. دا خبره پټه در سره وساته، لالی خبر نشي چې په غوسه کېږي. له جیب څخه یې یو پایپ راویسته، یوه اندازه شیشه یې پکې واچوله او لږه یې ماته راکړه. په شیشه وهلو مو پیل وکړ. د ګهیزه ځان ته نږدې و چې له شیشه وهلو وروسته هارون له خپل ځای څخه پاڅېده، لاړ. د خوب په هماغه تخت کې اوږد پرېوت. ویې ویل نادري صاحب راځه چې ویده شو. ما ورته وویل سمه ده، خو که اجازه راکړې چې صحرا ته لاړ شم. د تازه هوا اخیستو په بهانه مې د پرشګاه پله خواته وکتل. هلته د لارې په اوږدو کې د پرشګاه تر پله پورې ضعیف څراغونه ځلېدل. له سیند څخه مې د پرشګاه خواته حرکت وکړ. د سیند په څنډه کې وچ ځای و چې د معتادینو د تګ راتګ په لاره بدل شوی و. په همدې لاره باندې ډېر چټک لاړم. وروسته مې په منډو وهلو پیل وکړ څو د روږدو کسانو ډلې ته نږدې شم. ښه پوهېدم چې لالي زه له هماغه ځای څخه څارلم، څو په هغه حرکتونو چې هارون ترسره کول په یو ډول له هارون سره جنسي لیوالتیا پیدا کړم. په همدې وخت کې د ده ملګري راشي، ومو ویني، بیا همدا راته بهانه کړي او له همدغې بهانې بیا دا کار واخلي چې زه تل د دوی پیرو او غلام پاتې شم. ځکه چې لالي هارون د دې ترڅنګ چې په خپله استفاده ورڅخه کوله، دغه کار یې هم د ده په وسیله او مرسته کوه. په منډو مې ځان د پرخوندې تر څلي ورساوه. دلته یو شمېر روږدي راټول شوي وو. نږدې سهار و، ټول خوب نیولي وو، پزه غلې وه. په یو مسجد کې چا د کمیل دعا لوړه پریښې وه او په لوډ سپیکر کې یې انګازې کولې. دا دعا دومره خوږه را باندې لګېده لکه مور به مې چې په مینه خبرې راته کولې، چې د همدې دعا په غږ سره مې خپله شا پر دیوال ولګوله او سترګې مې پټې کړې. حس مې وکړ چې د 2 دقیقو لپاره خوب راغی. په ناڅاپي ډول د لالي غږ راویښ کړم. سترګې مې پرانیستې. ګورم چې لالی او هماغه ډله د پرخوندې منار ته راغلي دي او مایکل لالي ته یو ځوان هلک ور وښوده. ځوان هلک له څېرې داسې ښکارېده چې نوی په شیشه وهلو راغلی دی. لالي هارون ته وویل
چې دا تراتیزیک هلک تلاشي کړه. هارون تلاشي پیل کړه. هر څه چې وموندل او لاس ته ورتلل لالې ته یې ورکول. روږ دی د هغه ونې پسې رېږدېدل لکه د مني یخ باد یې چې رپوي. زه هم هغه وخت پوه شوم چې دوی ډېر خطرناک انسانان دي. د ځوان هلک له جیب څخه یو موبایل راویست. کله چې د ځوان د خپل موبایل غوښتنه ترې وکړه پر مخ یې په سپېړه وواهه. هر ځل به چې ځوان دا غوښتنه وکړه همداسې یې ورسره کول. 2000 افغانۍ او ځینې نور شیان هم د هغه هلک له جیب څخه ویستل. ځوان ژړل. په همدې وخت کې لالي خپله تومانچه راویسته. ځوان د مرمۍ په څېر د پرخوندې له منار څخه وتښتېده څه یې ونه ولي او مړ نه شي. د لالي یو ملګری جک ترکیه رانږدې شو. راته یې وویل ښاغلی نادري بیا څنګه زموږ له خیمې څخه راغلی یې او دلته دې ځان را رسولی دی؟ ورته ومې ویل چې دلته ډېر ارام یم. لالی نږدې راغی. راته یې وویل هر څه چې د نادري زړه غواړي ودې کړي. رانږدې شو. زما پر اوږه لاس راکېښود. ویې ویل نادري صاحب ډېر باعزته انسان وختې. زه منتظر وم چې هارون ته لاس ور اوږد کړې او اته مرمۍ دې پر سر وولم. که دې داسې کړی وای اوس به دې مړی دغه سیند ته غورځول کېده او تر پاکستانه به ستا مړی اوبو وړلو. هارون جان ته څو کسانو په بده سترګه کتلي دي او هغوی ما وژلي دي. تر کومه وخته چې ته له موږ سره په یوه لاره روان وې تر هغې هېڅوک څه نشي درته ویلی. په هر څه کې زه ستا دفاع کوم او په خدمت کې دې یم. ارامه ساه مې واخیسته. 3-4 ساعته د پرخوندې له منار سره پاتې شوم چې د لالي ملګری جیټ راغی او راته یې وویل رئیس ته غوښته یې؟ ومې ویل چا؟ ویې ویل لالي. حیران پاتې وم څه وکړم. وویرېدم چې ولې دوی دومره په ما پورې نښتي دي. لاړو. د شای دوشمشیره تر پل لاندې لالی ناست و. ویې ویل نادري صاحب موږ بد خلک نه یو خو دا چې ته له موږ څخه لرې ګرځې او واټن نیسې په دې نه خفه کېږو او ستا درناوی کوو. مګر یوه هیله او غوښتنه در څخه کوم. ما هلکانو ته دنده سپارلې چې د پرخوندې د منار خواته لاړ شي هلته تا ته مناسب ځای جوړ کړي او ته همالته واوسې. خو که پولیسو نه پرېښودې او مزاحمت یې درته کاوه نو بیا بیرته خپلې کوټې ته راشئ. کوم ځای چې اوس تا ته جوړوي دا ځای هم پټ او مناسب ځای دی. له جیټ سره حرکت وکړه. راغلو. د تخنیک لیسې په سټ کې یو پلچک و چې د کوماز موټر له فریم څخه جوړ شوی و. ومې لیدل چې څو میکوتونه هم دلته غوړېدلي دي. جیټ یو څه درس وویل همدلته وسوی انجانه. لږه شیشه هم راکړه. زما لپاره دا ځای په 5 ستوریز هوټل کې په یوه لوکسه کوټه باندې بدل شوی و. اوږد وغځېدم. جیټ هم د پلچک خوله په یوه زړه ټوټه باندې وپوښله څو ما څوک ونه ګوري او نور په خپله مخه لاړ. کله چې جیټ لاړ 100 دقیقې نه وې تېرې شوې چې ادریس راغی. دا هماغه کس و کوم چې لومړی ځل د شای دوشمشیره پله ته راغلی و. د سپیلي یو بچي سره زما کوټې ته رادننه شو. ویې ویل نادري صاحب اجازه ده؟ اجازه غوښتل خو د دوی لپاره هسې یو عادي کار و. ګنې زما اجازې او یا نه اجازې ته یې ارزښت نه ورکاوه. ویې ویل نستوه ته ولې نه غواړې چې له لالي سره اوسې؟ ډېر ښه ځای یې درکړی دی. دومره غم څه کوې؟ ګرانه نادري راځه چې لږ مزې وکړو. وګوره. دا سپي بچی ټینګ ونیوه. یو څوک یې په سر وواهه. سپي اوږدې پښې وغځولې او په بشپړ ډول بېهوښه شو. له یوې دمې وروسته یې وویل نادري صاحب وګوره چې څنګه په هوښ راځي. د سپي پر تناسلي آلې لایټر ونیوه. سخت وکړنجېده. په ناڅاپي توګه یې په ډېره غوسه راواخیست او د سپي په بدن یې خولې ولګولې. وروسته یې خوله پرې پټه کړه او د پازې په سوری کې ژاوله ورسریښه کړه. ویې ویل نادري صاحب د مړي نڅا وګوره. سپي ډېر عجیب حرکتونه ترسره کول. زما مسؤلیت خو دا و چې دا سپی له دې حالته وژغورم او ادریس ته ووایم چې ګوره دا ظلم دی، ګناه لري، داسې مه کوه. خو له بده مرغه زه هم ورسره ملګری شوم او د ده له ظلم نه مې خوند اخیسته. 5 دقیقې وروسته سپی مړ شو. ادریس وویل والله چې آرام شوم. تر یوې ورځې پورې به په خپل حال واوسم. اوس به لاړ شم او دا سپی به په یوه ګوښه کې تر خاورو لاندې کړم. زما له کوټې څخه ووته. څو شېبې وروسته سپېره لاسونه بیرته راغی. ویې ویل د سپي کار ختم شو، خښ مې کړ او بیرته ترې راغلم. ښه شو چې ستا ځای مې ولید. نور به حتماً کله کله ستا لیدو ته راځم. په همدې ډول ډېر کسان تلل او راتلل.
له هغه پیسو چې کاکا مې رالیږلې وې لږې پاتې وې. د څو ورځو په تېرېدو سره هغه پیسې هم خلاصې شوې او زه هم ورځ تر بلې کمزوری کېدم. که به مې ډوډۍ پیدا کوله شیشه نه وه، او که به مې شیشه پیدا کوله ډوډۍ به مې نه شوه پیدا کولی. ډېرې ورځې په همدې بدبختۍ کې تېرې شوې. یو ځل مې پام شو 3 میاشتې تېرې شوې وې چې نه پولیس سوخته او نه هم خپل پلارني کور ته تللی وم. له شپو نه یوه شپه وه چې د څو کسانو غږ مې واورېده: نادري نادري. له کوټې څخه راووتم. ګورم چې یو قوي او ښه هیکل لرونکی سړی له 2 نورو ځوانانو سره ولاړ دی. راته یې وویل: نستوه جانه، زه د همدې ګل پلورنځی او څوکیدار یم، اصلي د پنجشیر اوسېدونکی یم. زه غواړم له تا سره خبرې وکړم. ورته ومې ویل: راځه دلته راښکته شه. کله چې راښکته شو زه هم چې له نږدې ولیدم په ژړا شو. ویې ویل: زه دلته ستا د لیدو توان نه لرم. دا 2 ځوانان زما بچیان دي. دا 3 میاشتې کېږي چې وایي نستوه نادري دلته دی، خو له بده مرغه زه سخت مصروف وم او مې نشوی کولی چې ژر ستا خواته راشم او ودې ګورم. زما خو په وسله نور نه دی پوره، خو دومره کولی شم چې د خپل بچي په لاس هره ورځ 3 وچې ډوډۍ درته راولېږم. خو ته هم هڅه وکړه چې خپل کور ته لاړ شې. تر کومه وخته به دلته په داسې حالت کې پروت یې؟ ورته ومې ویل: کور ته نه ځم، خو باور وکړئ چې تر کوره پورې د تګ پیسې نه لرم. ویې ویل: ستونزه نشته، زه سبا جامې درته راوړم او پیسې هم درکوم، خو ته به وعده کوې چې خپل کور ته مې ځم. ومې ویل: سمه ده. سبا شاوخوا 3 بجې یو جوړه جامې له 600 افغانۍ سره راته راوړل. ویې ویل: لمړی راځه چې د اندرابي کوڅې ته لاړ شو، هلته به خپل ځان ووینځې چې له د خیرو پاک شي. ورته ومې ویل: زه په خپله ځم، ته ما راسره ځه. ویې ویل: نه، زه دې بیا یم. ما هم ورسره ومنله. حمام ته لاړو، جامې مې واغوستې او وروسته یې وویل: لاړ شه کور ته، کوښښ وکړه چې روغتون کې ځان بستر کړې. ورته ومې ویل: سمه ده. له هغه وروسته له هغه سره مې مخه ښه وکړه. د شیر دروازې سره نږدې په برچې کې په یوه کاسټر کې کېناستم او یو ځل بیا د پولیسو خته بیخته ښکته شوم. 550 افغانۍ را سره وې. دلته مې یو ملګری ولیده. راته یې وویل: ژوند څنګه کوې؟ منډه نشي کولی؟ د جیبونو په وهلو کې هم مهارت نه لرې؟ نور به نو څه وکړې؟ راځه یوه سرمایه درته جوړوم. د شیشې او هیروینو د پیر او پلور کار پیل کړه. کله دې چې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې بیا به زما حق هم راکړې. ورته ومې ویل: سمه ده، زه 500 افغانۍ لرم. ویې ویل: ډېر ښه، 500 نورې هم زه درکوم. 2.5 ګرامه هیروین او 5 ګرامه شیشه اخلو. هر ګرام یې په 1.5 ګرام کڅوړه کې ځای پر ځای کوو، یعنې له 1 ګرام څخه 5.5 ګرامه شیشه جوړوو او 5 کڅوړو کې ځای وو. نن کولی شو په دې ډول 2000 افغانۍ وګټو، خو ته به بیا ماته خپلې 500 پیسې راکړې، 1.5 به ته واخلې. ما ورسره ومنله. ده راته وویل: نو ځه چې د رحمتي خواته ورشو. رحمتي یو عمده پلورونکی و. زما پیسې واخیستې او مواد یې راکړل. هماغه کار مو وکړ. د شپې تر تاریکۍ پورې زموږ پیسې 2000 شوې وې. د شپې مې چې ملګری خواته راغی 200 مې ورته ورکړې. ده راته وویل: ما ته یوازې خپلې 500 روپۍ راکړه. ما ورته وویل: نه، 200 ګټه دې هم واخله. خو ده بیا هم ټینګار کوه چې نه، زه ګټه نه اخلم. مګر ما ورته وویل چې زه دا نه منم، دا ستا حق دی. بالاخره یې خپله 200 روپۍ ګټه هم واخیسته. زه بیا لاړم. په 1400 افغانیو مې 14 ګرامه شیشه واخیسته او په پلور مې پیل وکړ. یو سپینګری کاکا چې ما به تل په هزارګۍ لهجه کې ورته آبغه کاکا ویل رانږدې شو. ویې ویل: نستوه جانه، دا پرچون پلورونه هیڅکله تا ته مناسبه نه ده. دا پرچون پلورنه هیڅکله تا ته مناسبه نه ده. ښه کار نه کوې. دا کار د پولیس سوخته د خلکو په نظر کې تا خوار او ذلیله کوي. خپله پوهېږې چې په پولیس سوخته کې څومره خلک له تا سره مینه لري. په دې کار سره ځان مه خرابوه. په همدې جر او بحث کې و چې یو ځوان راغی. 100 افغانۍ یې راکړې او ویې ویل: شیشه راکه. 100 افغانۍ مې ترې واخیستې. شیشه مې ورکړه او وروسته مې وویل: ابغا کاکا، زه له پولیس سوخته لاړم. ویې ویل: ورته لاړ شه، خو دا کار نور مه کوه. دغه وخت را سره 12 ګرامه شیشه او 100 افغانۍ وې. بیا د سینمای پامیر پر لور په یو موټر کې کېناستم. د ژوی شیر پله ته راغلم. ویره مې دا وه که چیرې ما څوکیدار وویني
نه پر وړاندې به یې ډېر کم راشم. بیا هم په زړه کې مې ویل چې خیر هیڅ خبره نه ده. که پوښتنه وکړه ورته وایم چې زه لاړم، مګر کورنۍ مې په کور کې نور نه پرېږدي. خپلې کوټې ته راغلم. 12 ګرامه شیشې داسې مغرور کړی وم. فکر مې کاوه چې د نړۍ سرمایه لرونکی سړی زه یم. څو د شیشه مې ووهله او ویده شوم. 2 شپې او ورځې ویده شوی وم. کله چې راویښ شوم ډېر خمار وم. د کمیس جیب ته مې لاس کړ، څو شیشه راوباسم. ګورم چې جیب مې په قچي پرې شوی دی او ټوله شیشه یې راڅخه وړې ده. داسې بد تاثیر یې راباندې وکړ لکه څوک مې چې د زړه پر سر په خنجر ووهي. د خمار له امله مې چیغه کړه، ومې ژړل. له ځان سره مې وویل زما خدایه ولې ماته مرګ نه راکوې، ولې مې نه وژنې. په همدې چغې کې وم چې یو روږ دی زما کوټې ته را داخل شو او ویې ویل کومه خبره نه ده نادري صاحب، زه لږ شیشه لرم، جوړه یې وهو. ومې ویل سمه ده وهو یې. کله مو چې شیشه ووهله ویې ویل نادري صاحب یو روسۍ برچه لرم، تا ته مې راوړې ده، دا واخله. دواړه زه هر ځای چې روږ دی ناست و مواد پلورونکي زه نیسم، ته چې یوازې له برچې سره ولاړ اوسې متیازې ځې. ومې ویل سمه ده. حرکت مې وکړ. د شاید د شمشیر له لارې په اوږدو کې 2 روږ دی ناست و. هغه چې ورنږدې شو ویې ویل هر څه چې لرئ راویې باسئ، که نشه نستوه مو په برچه باندې ټوټه ټوټه کوي. یو روږ دی کس موسکی شو. ویې ویل شا نستوه که پرته له برچې هم وغواړي زموږ سر ترې زار. له شرمه مې برچه له لاس څخه پرېوته. د روږ دی برچه مې ورکړه. نور هیڅ ډول کار ښه نه راته ښکارېده. د کرونا قرنطینونه پیل شوي وو. وضعیت ډېر منجمد او خراب شوی وو او زما وضعیت هم تر دې اندازې خراب شوی وو چې نور 100% له ژوند کولو څخه زړه توری وم. لوږې او خمار دومره ډنګر کړی وم چې یوه وراسته شوي سکلیټ ته ورته وم. حیران پاتې وم چې څه وکړم. خمار مې له حده ډېر مخ په لوړ روان و. د پرخوندې له منار سره د سپینګیري کاکا پیچاکش خواته ور روان شوم. ورسېدم. له څنګ سره یې کېناستم. په همدې وخت کې مې یو نااشنا غږ تر غوږو شو. چیغې یې وهلې نستوه نستوه. له کاکا پیچکش سره تر یوې څادر لاندې ناست وم. سر مې پورته کړ. ګورم چې خپل ماما مې و، ماما ذاکر مې چې په کاناډا کې ژوند کوي، اوس راغلی و کابل ته. زه یې چې ولیدم ویې ویل نستوه هڅه مه کوه چې وتښتې، زه ستا ماما یم ذاکر، راځه له ما سره لاړ شه کور ته. په زړه کې مې وویل غوره ده چې ماما ذاکر ته مې ځان تسلیم کړم. له ده سره یې زمان او زما بل ماما هم و. دوی ټول په ما پسې راغلي وو. ما په بیړه یوه ټکسي ونیوله او زه یې د خپلې نیا کور ته روان کړم. مخکې تر دې چې کور ته لاړ شو لومړی یې یو حمام ته بوتلم او حمام مې وکړ. پاکې جامې یې راکړې، هغه مې واغوستې. دا انۍ کور ته مې راغلو. غرمه وه، پلو یې پوخ کړی و. له څو میاشتې وروسته لومړی ځل و چې غوښه خورم. پلو مې چې وخوړه یوې خونې ته یې بوتلم او آرام ویده شوم. له خوب څخه چې پاڅېدم ماما ذاکر مې څنګ ته راغی. راته یې وویل نستوه زه له کاناډا څخه ستا په خاطر راغلی یم، څه وکولی شم چې له نشه یي توکو دې لاس په سر کړم، روغتون ته دې نه بیایم، په همدې کور کې دا مردار مواد پرېږده. ځواب مې ورکړ سمه ده. ویې ویل ما یوه اندازه مواد درته راوړي دي، لږ لږ یې وهه او بالاخره پرېږده. ورته ومې ویل سمه ده حتما ذاکر ماما. وروسته مې لږه شیشه وڅکوله او لږ یې را بیدار کړم. څو ورځې د ماما ذاکر سره پاتې شوم. ماما ذاکر ته مې وویل اجازه راکړه چې خپل کور ته لاړ شم. 4 میاشتې کېږي چې نه یم تللی. ماما مې را سره ومنله. ډېر ټینګار یې وکړ او قسم یې راکړ چې بل ځای ته لاړ نه شم او سي خپل کور ته لاړ شم. ما ورته وویل په سترګو حتما خپل کور ته ځم، انشاءالله بیا تاسو نه ناهیلی کوم. نور زه هم له دې بدبختیو په تنګ شوی یم. غواړم له سره ښه ژوند پیل کړم. دا خبرې مې ټولې ورته وکړې. بیا مې ماما له کوټې څخه بهر ته ووت. بیرته راغی. راته یې وویل څو چې ته نه یې روغ شوی زه له هېواده بهر ته نه ځم، همدلته پاتې کېږم. که همداسې لاړ شم بیا به ټول وخت ستا په اړه تشویشي وم، نشم کولی ارام واوسم. بالاخره یوه ورځ له ځان سره ونیولم او بیا خپل کور ته بوتلم. د شپې مې د ماماګانو څو زامن هم موجود وو. ټول په یوه کوټه کې راغونډ وو. وروسته مې ماما ذاکر په خبرو پیل وکړ. نستوه جانه
پلار د نږدې 70 کلن دی او له دې 70 کلن پلار پرته بل هیڅوک ستاسو په کور کې نشته. الله دې پلار جان ته اوږد عمر ور په برخه کړي. خو که بیا هم مړ شي ستا د کورنۍ سرپرستي به څوک کوي؟ په شاته به مخه وکړي. کله چې دا خبره راته وکړه پاڅېدم. ماما ذاکر مې وښکنځه. ډېرې بدې خبرې مې ورته وکړې. له کور څخه یې ووتلم او بیرته د جوی شیر پل ته راغلم. څو ورځې نه وې تېرې شوې چې بل ماما مې محمد هاشم راغی. ما ته یې وویل راځه چې ځو کور ته. ورسره روان شوم. له 5 میاشتو وروسته زه بیا خپل کور ته بوتلم. راته یې وویل 2-3 شپې په کور کې تېرې کړه، بیا دې د تداوۍ په موخه روغتون ته بیایم. خو ما یوه شپه په کور کې تېره کړه. وروسته مې خپلې مور ته بهانې جوړې کړې. دوکه مې ورکړه او بیرته پولیس اخته ته په تېښته بریالی شوم. دلته مې یو څه وخت تېر کړ. بیا درېیم ځل د جوی شیر پله ته راغلم. هاشم ماما مې چې د هېواد په شمال کې دنده درلوده په رخصتۍ راغلی و. اوس یې رخصتي پوره شوې وه. بدخشان ته تللی و. ذاکر ماما مې بیرته کاناډا ته لاړ ځکه هغوی دې پایلې ته رسېدلی و چې نستوان ورنه جوړیږي. هغه مو نور له لاسه ورکړ. 2 میاشتې تېرې شوې او ما دغه وخت د خپل ژوند سختې ورځې تېرولې چې یوه ورځ مې هاشم ماما بیا را پیدا شو. ویې ویل نستوه راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. مواد هم درته اخلم، له هغو هم کار واخله، خو یو څه خبرې به هم وکړو. ورته مې ویل سمه ده، پیسې راکړه چې مواد واخلم. 500 افغانۍ راکړې. هغه مې واخیستې او تېښتې ته مې پر شتون ترجیح ورکړه. 500 افغانۍ د سترګو په رپ کې خلاصې شوې. یو سهار بیده وم چې هاشم ماما د جوی شیر پله ته زما خواته راغی او ویې ویل نستوه زه د وروستي ځل او وروستۍ خبرې لپاره تا ته راغلی یم. ما ته ووایه چې په همدې ځای کې پاتې کېږې او که غواړې وژغورل شې. ورته مې ویل ما ته وخت راکه چې فکر وکړم. راته یې وویل سمه ده، زه وخت درکوم، خپله پرېکړه دې وکړه. ورته مې ویل غواړم چې مواد پرېږدم، خو پیسې راکه چې نن ښه ډېره شیشه واخلم او تر وروستۍ کچې وڅښوم او سبا روغتون ته در سره ځم. 1000 افغانۍ راکړې. په دې مې شیشه او د خوړو مواد واخیستل. هر روږدی به چې راته شیشه او د خوړن توکي به مې ورکول. سبا سهار 9 بجې هاشم ماما راغی. زه یې حمام ته بوتلم او له هغه ځای نه یې خپل کور ته روان کړم. راته یې وویل نن شپه زموږ په کور کې واوسه، سبا به ځو روغتون ته، بستر کوم دی. د هاشم ماما زوی بهمن شهی چې پول برایټر و، ډېر بااستعداده ځوان و. هغه هم همدا خبره وکړه چې موږ باید فینکس روغتون ته لاړ شو. شپه تېره شوه. سهار زه هاشم ماما او مشر زوی یې بهمن شهی د فینکس په لور روان شو. کله چې فینکس ته دننه شولو له رواني اړخه ډېر ناارامه وم. څو ټولنیزو کارکوونکو ته مې له ښکنځلو او بدو ویلو پرته په پرلپسې ډول وویل بهمنه تاسو ټول هڅه کوئ چې زه ارامه شم. زما موخه دا وه چې زه دوی ته وښیم چې زه هم غواړم چې روغ شم او دلته په خپل زړه بستر شم، څو دوی ډاډمن شي او زما په نیت شک ونه کړي. دغه کتاب 2مه نیمه برخه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت حسن او اتل وزیر ډاکټر وحید مجروح ته د هغه خدمتونو او ملاتړ په پار چې د روږديتوب ته د بیا نه ګرځېدو په پار یې زما لپاره په دغه وزارت کې د کار زمینه برابره کړه. ډېره مننه کوم. دا کار ځکه وکړ څو خلک پوه شي چې که روږدی روغ شي نو کولی شي خپل ځان او ټولنې ته ګټور واقع شي او خدمت وکړي. خپل هڅاند او ځوان ملګري ته د لا بریا او پرمختګ هیله کوم. په خورا درناوي، نستوه نادري.